د یو عجب د دینی عقیدو او دینی باورو شاهدانو. کله چې د ښځو حجاب صحیح نه وي یا په عامه اصطلاح د ښځو مخونه بربنډ او لوڅ وي، فریادونه او غرغړې مو پورته کیږي او قطعا دا نه منو چې داسې دې وي. په هر ډول چې وي د دې لوڅو مخو بربنډو مخو مخنیوی باید وکړو، په زوره په شلاخه په وهلو باندې. اما د خپل ښار د ماشومو او د معصومو ماشومانو لوڅې پښې، لوڅ بدنونه، وږې نسونه، فقر او بدبختي نه وینو، فریاد نه کوو، شلاخه نه راخو، غرغړې نه وهو، فتواوې نه ورکو. نه پوهېږم چې ولې په دې باندې نه پوهېږو چې د لوڅ او بربنډ مخونو د ګناه پوښتنه د هغو څخه کېږي چې هغوی مخونه لوڅ کړي او بربنډ کړي وي. اما د ماشومانو د لوڅو پښو او وږې نسو او فقر پوښتنه له هغو څخه کېږي چې د لوڅو مخو د پټېدو لپاره غرغړې او فریادونه وي.